السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر داسې ملګري دي چې هغه کله ګوګل یوز کوي، ګوګل سرچ، ګوګل کروم یا ګوګل یوز کوي، نو د هغو نه هسټري کې لکه هغو څه سرچ کړي بیا هغو په هغه چل باندې نه پوهېږي چې د دې نه د ګوګل دا مونږ چې کوم څه سرچ کړي دي چې دا دې څنګه ډیلیټ کو. هسټري کوم څه چې پې کتلی شوي هغې ته هسټري وایي چې هغه څنګه ډیلیټ کو. اکثر مشران د خلکو نه موبایل والي یا بل چاله ورکوي که نه، نو که تاسو غواړئ چې مونږ د خپل ګوګل نه هسټري ډیلیټ کو نو هغه به په دې طریقه باندې ډیلیټ کوئ. صحیح ده. د ټولو نه مخکې به ښی طرف ته چې کوم درې ډاټ دی، درې لاین ټکي دي، دې باندې به کلیک کوئ. چې دې باندې هم څنګه کلیک کړو، په دریم نمبر کې تاسو ته لیکل دي هسټري، د هسټري باندې به کلیک کوئ. هسټري باندې هم کلیک کړه، لږ صبر به وکړئ. دا ګوره هسټري چې کوم ته راواوښته، صحیح ده، چې کوم څه تاسو کتلي به دې باندې هغه ټول ریکارډ راواوړي. بیا په سر کې دلته لیکلي ډیلیټ براوزنګ ډیټا، دا شین خط باندې چې لیکلي دا ډیلیټ براوزنګ ډیټا باندې به کلیک کوئ. چې دا هم څنګه کلیک کړو، اخري کې په ښی طرف ته لاندې سر ته راغلي دي ډیلیټ ډیټا، ډیلیټ ډیټا پسې ووهئ. چې ډیلیټ ډیټا مو ووهله نو بیا به دوباره ډیلیټ ډیټا ووهئ. دا چې څنګه تاسو ووهله نو دا ټوله کلیر شو. دا ګوره په دې طریقه باندې به تاسو د خپل ګوګل نه چې کومه هسټري دا کوم څه چې تاسو کتلی دي هغه به په دې طریقه باندې تاسو ډیلیټ کوئ. صحیح ده.